الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تیر درس کې د عقبہ ابن عامر رضی الله تعالی عنه حالات ذکر شو. هغه په دې طریقې باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینه منورې له هجرت کوو نو د سره غړي بځوي. هغه وخت کې ملاقات ونش ډېر مو درو سره راغی او ویل چې اې د الله نبی زه سره بیعت کوم. انا غویل د انصارو کده مهاجرو نو ویل د مهاجرو چې هر قسمه تکلیف لا زما حاضرېدل او د اسلام خدمت کول. اگر زما په سر باندې راته مامیږي او زما په دې مال باندې او بدل مالک بیا شو دغه نور سره لاړو د خپل غړو بزوخ والا نوبت واچو د ملګرو سره چې د خډيري قیمتي خبرې دي چې داس موږ نه ځای کیږي. موږ په دې باندې خپشو. اخر دا چې د ارڅ پری خودل د الله د رضا لپاره او د محمد صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې طالب العلم اویا کسان خطیب انسانو شاعر انسانو د نبی صلی الله علیه وسلم غار دو دغه نږدې ملګرو. یو ورځ ورته ویل په سفر باندې روان و، سورلې باندې اول یو سور شو بیا په دبل سور شو. ویتاله دورسي جامع صورتونه نه خایمه چې انسان په غیبانی پنه نشي. وما ورته وی شو ولنا یا رسول الله قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. وما رسي عادي غنه وګڼله په بخو پرې ده ملګری دوشت کرا فاکټ میخشه ودا به شي عادي وګڼله. وی اذن ورسره سار منځنه د مخله شو چې اول رکعت کې یو ویلې به ورسره بل ویلې نو مال ویلې چې کیف وجدت عقبه څنګه لري مونږ کړې عقبه به ما سره بل ځکه میراو شو مال ویلې چې د شپې د ولا د بساده لپاره امني سبیل ولا د بساده لپاره امني. اخر زه پوښم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې خبره خوشالي چې دا خبره زړه په جذبه سره والم زغر د باندې دا د مبارک خبر وکړه چې ګره انسان په صحیح طریقه باندې او د سوي کو به دوه رکعات تمزو کې د توجه په حال کې الله رب العزت د جنت ته داخلي. بما ویل واه دا څومره مزیدار زمانه مخکې وبل سره ناس عمر ابن الخطاب بما ته ویل چې محمد رسول الله واجب خبره بل وکړه عليه الصلاه والسلام شکل انسان او د سوي کې به کلمه شهادت وي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا الفاظ وي د جنت اته دروازې در اخلاصي. جنت ولې رب العالمین په دې وړو وړو عملونو ورکي وجداد چې موږ الله جواد ذات ته هغه معمولی عمل باندې غټ شي ورکي. دیم د جنت محرومیدل د تاوان دي. دریم د عمل موږ له معمولی کاری خو اخر رسول امر کې دالوي. د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې داوود، ابو بکر په وخت کې داوود، عمر رضی الله په وخت کې او عثمان، د علی، حتی د معاویه رضی الله تر وخت پورې دا پاتیو. عمر بن خطاب له یو قلا د فتح مبارک اغزیر ورکو نو چې کله زیره ورکه هغه علاقونی ولې شو نو به ورته ویل چې مسلې په دې موضوع باندې کړی دا او د څومره وخت نه معلوم اندازې ورته یاد کړو اصوب ته حق سنت لرسیدلې. همدا طریقه ده د دین ورسته به فضل ابن عبید د خپل راغی دی حدیث مبارک وي د سرتور سروته کې قبل ما ورته سرتور سولې روته وي رسول الله فرمایي هغه انسان چې د وکتور ډیر اهتمام منه په کار نه دی. بعض انسان روزانه ګنټه په ګنټه باندې ګیره دا وکت دی منزول دی عطر دی نور خوشبوې نه او په خپل په دې مناسبت باندې وروتم چې رسول الله موږ له ویلې چې تاسو ځان کلک امختګی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به چې ملیونه پیدل مزل کو اوس وی ګرمي دا پیدل مزل دی روزه رااله ډوډۍ نشته وور نشته پلان نشته هغه نشته دا مشکلات خلک پیش کړي. دا وجه دا چې موږ د همت ډول کې دي. د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو همتونه ډېر اوچت و علی و نو ارکل چې اوچت علی و ذکر رب العالمین هغه اوچت مرتبه له رسول لك سوره بقره کې د ابراهیم علیه السلام مبارک د مرغانو مسله ده. نواب سره حسن خان فتح البیان کې لیکلي وی دي کې اشاره ده دیلا چې ابراهیم علیه السلام د اوچت همت والا انسانو. دا خبر به ان شاء الله کله ذکر کی چې انسان د اوچت همت والا کله جوړیږي. الحمت العالیه اوچت همت د فتنو په اړه کې ته پوښتنه کوي رسول الله فتنې راشنه به انسان څه کوي املک علیک لسانک د خپل جبر کنټرول کا او ورته ویل چې په خپل کور کې کینه به زی او زما او په خپل
ګناه باندې ژاړه کله چې مړ کېدو بچی را جمع کړل یو درې چې په توشیح ورته وکړلې یو دا خبره ورته وکړه چې د ارچا په خبره باندې اعتماد مکوئ بعض جاهلان د ارچا په خبره اعتماد کوي ته خبر نه پلاني خو مړ صبره کې دي شي ویلې دي انور دا هغه نه په منډه منډه لاړ شي ما بارکې ولې دي شي ویلې دي او څنګه دي شي ویلې دي دله ویلې شي جهالت قما قلتوب فتبینوا بلکې یو مسلې تحقیق وکړ دی د خبره باندې ځان غلې کول پوره حالات راوړل دغه نور څه به شړي راوړل کول دې مرته ویلې بچو زړی جامې واغوندې خو لیکن د دې جامو د پاره د چانه قرض په ځان باندې روان نه وي ځکه امن الله درکړي دا په زور ځان له خراب کوي عجیب توشیه او به ورته ویل چې د شعر شاعرین ځان ساتي وجه دا سره د قران نور باندې لري کېږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي د داخلي نفاق چې په انسان کې راشي بهترین صحابي اوچته د محمد رسول الله د ملګرو تذکرہ موږ په دې مناسبت باندې کوو چې موږ د ایمان د ترقی په طرف باندې روان شي د غوي سره موږ د امینه ښکار کړی شي عائشه به فرمایي چې په کوم مجلس کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عمر ابن الخطاب تذکرہ نه کېږي په دې مجلس کې بس موږ الله خیرم ګور شرط کې نه دي صحابه د اوچت خلق قیمتي د دوی بدی چې څوک بیانوي شیخ الاسلام ابن تیمیه منهاج السنه کې لیکلي دي امام ابو زرع لیکلي دي ودا سړی په زندګي به منه باغی دنیا لورشي ذکر دین استادان دي اوچت خلق دي په دې باندې ټک کول د دې بدی خلکو بیانول دا نفاق شیطوب رافضتوب د شړې په بل تر باندې رواني منافقت د شی وایا نن یو بل عزتمن صحابي د قدر ور صحابي چې زمونږ اوساسو مسره ډیر انتیزه ته مینا ده وجه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم د مینې د وجه نظم سره ډیره مینا ده سیدنا و امامنا معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دا ډیر انتهایی فقيه صحابي دی اوچت قیمتي اهل علم په باندې مستقل لیکل کړي دي ابن کثیر دی او خاص کر ابن عبد البر دی ومنګه اغټ غټ خبره ادرا اخلو تر څو پوری د په کارنامو کې د په اخلاقو کې د په فتو کې چې زموږ د ایمان او زموږ د بدن او زموږ د اخلاقو کم تربیت کېږي اگر اوچتول او اگر اخستل کبه ګنټو ورځ باندې سړی د یو صحابي مبارک دا خبره وکي او امن شي کوله ځکه دومره قیمتي انسانان دي وکنا جمیلا وسیما دا ډېر انتهایی حسین صحابي غټ سترګو والا صحابي د ډېر تقوا د وجنه د په دې مخ باندې بد شي او پړق قشن او زیبای ښکارا کېدل چې کله په انسان کې تقوی او هغه به خبره کوي او دا پروګرامونه بوله په دې کې نه راځم کېدل دغه اساسي بنیادی وجه دله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت کې دا غن ذکر او عمل کې راوصل او دغه نور څه به تقشن اثرات د په بدن باندې ښکارا کېدل نورانیت او دا هغه صحابي د شکر محمد صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمر مدینه منوره لولې غلو د پاره دي چې انت کار وکي کار زمينه مال برابر کی بعضی جاهلان وي بغیر د کار کولو نه بس په ځای باندې ورته انګل او دغه کار بندیدل او د شکار دی وشي نه د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې انسان باید دا ځان له وګوري چې وزاله ورځي مخکې دینه چې هغه راشي ته انت کار ورته وکا یو کړه شپک کسان رااله عقبه چې ورته ویل شي به ورته دولس کسان را تر دې پورې چې به ورته اویا کسان را بده کې زنانم را لې په مینا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې بیعتونه وکړه پړې راجبه خبرو باندې فل منشته والمکره چې من خوشاله کو خپو د محمد رسول الله دی باب کو فل عسر واليسر کوم باندې تکلیف کوم باندې اسانتي موږ دغه دفاع کو او موږ د محمد صلی الله علیه وسلم دفاع په دې شي کو لکه څنګه چې د خپل بچو د خپل ځان د خپل اهل او عیال او د خپل عزتونو دفاع کو بدی کې د معاذ بن جبل مسلم وا دا پروګرامونه شو کړن لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره لراغي معاذ بن جبل دا سره ملازم شو هر وخت چې کوم ځای به رسول الله تلو بس دا بوسره تلو ډیر انتهي خیرتي اصول کړي لري او موږ تاسو ډیر انتهي اوچت خیر پر خو دلري ملازمت الشیخ محدثین د یوزان له خبره ذکر کوي چې انسان کله علم وکړي د علم ورسته به د خپل مشر سره پاتې کېدل تر څو پورې داغه ناستا ولاړه اخلاق دا ټول اعمال سره به خپل ځان کې به څنګه راوځي یورس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې کیف اصبحت یا معاذ څنګه سبا کې شپه څنګه تیر شو نو دا ورته ویل چې اصبحت ما سبا تیر کړه په دې حال چې زه مؤمن یم حقا یقیني اوچت مؤمن یم قیمتي مؤمن یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا ار خبره د پاره مصداق دی
ولکل حق حقیقه او دا حق د پر حقیقت ده ته چې دا خبره کوي چې ما سبا کې بد څه حل چې یقیني مؤمن یم دا دعوت او دعوت دلیل غواړي په دې باندې څه دلیل لري چې تا خبره وکړه معاذ بن جبل ورته درې خبره وکړي یا رسول الله چې کله شپشي وېزه بدعت منو کوم چې سبا له بشوند دی عجیب چې کله سبا په ما باندې راشي وېزه بدعت منو ساتم چې شپې له وفات کیږم د شوړو کې امید چې کله انسان ولري دنه به اچرته ګناونه شي دا خدای غړ غړ امیدونه چې د سی بکیږي او هغه سی بکیږي او بنگلي به جوړیږي او تجارتونه به یو غب شپونه به یو مجلسونه به دا سړي به ګډ وډي د دې وجنه د نیک عمل د اصول لپاره تقوا سخا د الله د الله رسول په خبرو باندې یقینا واړو امیدونه حرام نزان ساتل غټ همتونه قول سدید د وخت قدر د عمل نورسه جړه مجاهده علم شرعي د خوب دعاګانې د استعمالول پکار وېزو دمر امید درو ویم دا وکأني گویا کې زه ګورم د الله په وړاندې چې د انسانان ټول په ګوندو باندې پراته دي څوک د نبی په روان او څوک د بت په روان چې چا بندگی کړي د ما قم شي بدا ور رواني قران کې الله په دې مضمون باندې تصریح کړی دا او زه به دې جن وسم د څه ګورم د جنت او جهنم هغه منظره هغه ور دی او هغه بچر کې دی او ماران دی او لړمان دی او د خو جنت دی او مزید دی دا هغه د شت صاحب د مشکا ذکر کړي چې زر کال الله دا اور بلکې یو رنگ او زر کال به بلکې بل رنگ او زر کال به بلکې بل رنگ تک تو رنگ والا دی اوس حدیث کې راځي چې چیرته د دنیا کې یو سړی خوشبن تیر کړي او الله دې اور لور داخل کې نه به ورته وي چې سمزير قتل دی وینا به ورته وي چې دنیا ما په هاتو سر در شماله بیره کې جزې بچ کم و او وېزه دانه مانو حسم لري سورہ ملک رب العالمین فرمایي چې کله د خپل وګوري ورې څه غړچیږي با نشدره چې پړک د غصې نه بیل شي د انسان شکل بغړ وړي لاندې شونډه به نامه پور راختري او بر شونډه به سر راختري هر یو غاک به احد د غر په اندازا دریو ورسې کده اوګي دی یو طرف د جهنمي مزل شروع شي دی بل طرف باندې بدار شيږي حسن بصري فرمایي اوې سره کرت به د هر جهنمي را سرمن شوځيږي د یو پرڅه خو دیونی پرڅه په اندازه باندې به شبه باري مارن لړمان به د خلکو خوراک بني مگر د جهنمونو د وینې زویر دا لکه میتهږي اسخه بدنونه کله چې اوبو ورته مطالبه کوي اوبو ورته راوړل شي نو دا مخ شرمنه به کې راولي شي بر سر باندې ورته الله دا ورواړي دا خبره حارثم ورته کړي و نبی صلی الله علیه وسلم ورته فلسفه دا خبره لازم در ډیره خبره ده او د حارثه چې کوم روي دا کمزور دی پر نسبت سره روي د معاذ بن جبل لکه څنګه امام محمد ناصر الدین البانی رحمه الله چې دا خبره ذکر کړي ده حاصل ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو په مجلس کې همیشه د ایمان خبره زمون کاروبار دی روزه روان د څومره ګټه بکو څومره بنکو څومره سمکه واقع څومره مو نه خستي پلاني څومره گاډي راوځو څومره براولي پلاني ځکه څومره مارکیټونه جوړ شو څومره به جوړ شي هغه به شکل دی یو بل سره مخامخ شو سوري عصر به ویلې او د ایمان د ترقی اسباب به برابر اول حدیث کې راځي یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له معاذ بن جبل ویلې وکم یو عمل رب العالمین لډیر محترم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې هیڅ وخت په تا باندې تیر نشي مگر ساده شه بيد الله په ذکر باندې آبادی لمدا د ذکر شد په ابن قیم د امام نووي رحمه الله د ذکر کړی خو ذکر کې د درې خبرې ضروری دي یو دا چې عقیده بری د توحید دا ذکر به د سنت برابر کوي او په دې کې به اخلاص امام نووي امام سیوطی هغه په اتقان کې شل معناګانې د ذکر کړی لري لیکن بهترین مفسر شیخ عبد السلام رحمه الله جنت الفردوس داخل کی هغه په الموسوعه القرانیه کې وسره دوه معناګانې نورم ذکر کړی دي معنا په دویش معناګانو باندې ودا ذکر قران کې راغلي دي ذکر تکوا د دې وجه امام قرطبي رسول احزاب د روایت په تشکیل د معاذ بن جبل نه دا خبره ذکر کړې ده چې ما من شيء هیڅ شی نشتا چې انسان رب العالمین د عذاب نه ور باندې زید بچکیږي په نسبت سره ذکر د الله رب العزت لا اثر پاس کارو کې به اخفاء چې کوم ځای کې جهر راغله دا به سړي جهر وکي اې دې ډېرې فائدې دي د عذاب نه به بچکیږي او د سړي رزق په فراخيږي او الله یادې خاص کر د زړه ورمانه ژوند کېږي د زړه ژوند لپاره قران د زړه ژوند لپاره ذکر د قشن دعا جهاد تقوا حرام او رضان ساتل اسباب استعمالول چې عمل په قبليږي دغه نور سجړه د وخت قدر و غیره د اسباب وی ذکر یو ورځ نبی کریم علیه السلام ورته یا معاذ انی احبک فی الله د الله رب عزت لپاره اسمان سره ډیره مینه ده او څومره عجیب صحابي دي
چې محمد صلی الله علیه وسلم ورته خبره کوي چې ان احب الله زما سره مینه د سم خیله چې د قیمتي سړی دی کنه دی نو ارګلا چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه را زمونږ استاد ټولو د معاذ ابن جبل سره بيد مینه ویو ک بنئ د نبی صلی الله علیه وسلم د مینې د وجنه سره زمونږ مینه ده زمونږ د لوی امام بهترین امام محمد صلی الله علیه وسلم چې داغه په زړه کې دا زیلری مینه وسره ده د دې نبی د وجنه زمونږ د معاذ ابن جبل سره مینه ده د ټولو صحابه کرام سره به د معاذ ابن جبل سره یو دعا درته وکایم ځکه قانون درجه څوک چې سره مینه محبت لري په خپل مابین کې حدیه خبره دا سره کېږي د شي ذکر کوا چې اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اې دې دا معنا دا ذکر شرف العالمین من کو دا وګورستا په فضل باندې د مانځ په اخر کې وایا دغه به دوه معناګانې محدثینو کړی دي یو دا چې سلام نامخ کې اخر د مانځ دلته دویم د فرض مانځ نه ورسته صاحب د مصابيح دقه روایت راوړی خو بنا بر هر تقدیر ډیر انسانان هغه زمیدار کوي ډریوري کوي دکانداری کوي لیکن الله رب عزت هغه توفیق ورکړي د ذکر او ډیر کې ورته سړی په جمعات کې ناشي لیکن د ذکر توفیق الله ورته ورکړي نه نو ورته ته به ذکر کوي په دې کې ډیره پیدا را یو ورځ خپل ملګری لوي ویلي ابو ادریس خولانی لا وی آشنا صاحب ډیرو خلکو سره ناس ولاړ کیږي تعلق بدی ځکه ته عالمي هر قسمه خلک بستا خو راځي خو چې خلکو کله مجلسونه شروع کړه فرغب الى ذکر الله عز وجل وی ته په دې وخت کې د رب العالمین سره په دې ځل کې رابطه ټینګه کا کپی کې ډیر انسانان متا سو وګوري کله چې خلک دنیوي خبرې کوي و خبره وبله نو دا د خپل سره د الله سره مشغول کړي کله کله هغه له اساس سره مخزي معنی په دې کیفیت باندې ځان برابر کا یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل د مرتویل د ابو ذر رضی الله عنه مرتویل دي وی یا رسول الله موږ له توصیه وکا وسم اکثر انسانان دا وای یره موږ له توصیه بهترینه توصیه دا چې محمد صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل ابو ذر غفاری له کړی دا راځي چې بده باندې موږ تاسو عملو زمونږ نه کوم مطالبه کوي چې موږ له وصیت وکا تقور د درې خبره ورته کوا اول ورته دا ویل چې اتق الله حيثما كنت چې په کوم ځای کې توي ته رب العالمین نه یریګا دا پورا دین دی به ځای خبره کوما پښان ځان ساته کبیره ځان ساته کنزل ځان ساته په کوم باندې چې الله خبرکیږي غن ځان ساته چې کوم باندې خوشالي کې ځان نشته کا ګناه باندې اصرار مکوا په نیکی باندې دوکه کیګما او ټول مؤمنانو قدر په دې ځل کې ساته سړي له پسپک نظر باندې ګورما او به ورته چې امتثال د الله د اوامرو کوي د سوره بقره د آیاتونه وایا دغه شان چې کوم شمن رب العالمین خبرکیږي د غن ډډه وکړه الله سره مینه د مباحات او ځان ساته د الله بندگی کوي د الله د بندگانو سره مینه ساته دوی له هغه شي انتخاب او چې کوم ځان لغواړي د طاغوت نه ځان ساته د حرام نه ځان ساته ذکر د رب العالمین کوي د الله حقوق او د مخلوق حقوق هغه عمل کړه ولا او د محمد رسول الله تابعداري کوي هغه بشر روانيګه تقوا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا دوه علماء و چې دا درې خبرې دي خو دې کې د الله حق هم راغلي دي د مخلوق حق هم راغلي دي او د نفس حق هم راغلي دي دوی مې ورته ویلي اتبع ورپسې کا السیئه د بدی پسې الحسنه نیکی چې کله درنه بدی او شمت تشل نیکی ګناه درنه او شو دوه رکعات منس کنزل درنه او شمت تشل ځان لمبکنه وغاړه بل له مغاړه دا کار وکا او به ورته چې وخالق الناس د خلق سره مظاهره د اخلاق او به خلق حسن اخلاق سمنه د قران او سنت تابعداري دا اخلاق تعلیمات په ځان کې راوستل دا انسان کې کله راځي چې دوه لسکار په انسان کې راشي اول د ټول نمخ کې حیا دویم تواضع دریم صدق څلورم رافت پنځم مجاهده شپږم صبر وم د رسول الله د ملګرو بشر روانېدل اتم دغه قدر په زړه کې ساتل نه هم بدګماني په خلکو باندې نه کوله او لسم به دې مجلسونو کې ځان نه بندول یو لسم د حسد نه ځان ساتل او دولسم د قشانه د خپل شبي کنټرول دی ورته ویلي بهترینه توصيه عبد الله بن عمر فرمایي ورځ معاذ بن جبل ولیدو د کور په خوا کې د ځان سره خبرې غونډه کولې لکه باندې انسان چې خبرې کوي د لاسونو خوځي وی چې کله زورته نږدې رااله ما ورته وی چې یا معاذ بن جبل ته څنګه خبره کوي ته یو عاقل سړی د ځان سره خبرې شروع کړې لکه لیوانانو غوندې وی شیطان مال راغی وی زید یو کار نه اړول ما سره سخت مقابله مسابقه وکړه وی څنګه وی رسول الله فرمایي چې کم سړی هغه د الله په لار کې وته وی د الله په ضمانت کړي چا چې د مریض ته پوښتنه کوي د الله په ضمانت کړي کم سره چې سار جمعه ته لاړو د الله په ضمانت کړي کم سره چې ماقام جمعه ته راغو د الله په ضمانت کړي چې کم سره په خپل کور کې وشيږي به زیاده کور نه وځي د الله په ضمانت کړي ابلیس مال دا و چې د کور نه راوځه یو زور تم چې زنه وسم عقبه ابن عامر له دا وسیتم کړو
سلف لیکلي د انسان د پر خزر عبادت هغه خپل کور مگر کچر ته ضرورت راغی به وتل دنیوي یا د قشن دینی ولا مسله دا اوس ما اړي یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام له یا رسول الله په ټول عملونو کې بهتر عمل چې دغه جهاد دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وېدام بهتر دی خو دنه بلم شته وې به مرتوی چې مونږ صدقه ده وېدام بهتر دی خو دنه بلم شته وې ما ورته چې یا رسول الله اخر دی چې شي چې ته مالاغه خبره وکې وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مالو چې کف علیک لسانک دا خپل شبه په ځامن کنټرول کا وې ما ورته یا رسول الله په دې شبه مونږ الله سزا راکړي و مور د در باندې بوره شیا معاذ بن جبل په جهنم کې اکثر خلک چې لوکړي شي دغه د شبه د وجنه لوکړي شي بل حدیث کې دا راځي و ما ور پښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلني على عمل دغه عمل مالو کې چې عمل په کوم جنت ته داخل شم و ما ته دا خبره کړې ډیر عجیب سوال وکړ غټ کله چې اسانه غټ رسانه دي و ما دا بوسه مسله ذکر کړي و بندگی در رب العالمین کا بده حال چې د الله سره هیڅ په هیڅ شي کې شریک جوړ نه کی بندگی توحید و امرته ویل وتقیم الصلاه د مانځه پابندي وکا وتصوم رمضان د رمضان روزه ونسل کړه سبا یا بل سبا شر روانه ده و ما مالو نه پلی روزه ونسا صدقې ورکو په دې من رب العالمین غشي د پکېږي او د شپې قیام الليل کوا د شپې قیام الليل منځونه سړي رښتې قیمه متوسویل او پاږي سړي رښتې قیمه یو طریقه به سړي عمل کراولي قیام الليل انسان په دې باندې برابرۍ کې وختي ود کېدل خاص کر قیلولا به زه خبره د شپې نه کوله د ګنا نه ځان ساتله د دنیا په کار کې ځان نه سړی کول ډیر خوراکونه اسکاک نه کوله د قشند مؤمنانو سره کینه نه ساتله هغه ایتونه او حدیث کتل چې دی په بارک راغلي د اخرت سوچونه د سلف صالحینو تاریخ کتل د رب العالمین محبت د زیات جمانه ځان ساتله او مجاهده دعاګانی موبایل وغیرہ ځان لپټیم کوا او د شی وایا کما بیګار د شپې تهجد ونکړه زب زمانه دومره جرمانه کړه وی به مالوی ویلی رسول امر دا طلب کوم اسلام ضرورت سلامي ادامه جهاد دا رشد حیوان کې لکه کوبا او به مالوی ویلی ستندري چې لمونځ وی به مالوی دې ټول نو ورستا اساسي شي چې هغه دې ټول تسمر فی تړل کېږي هغه درته وکي ما ورته شو ولې ناغت شعر نبی صلی الله علیه وسلم په دې جبه باندې جبراونی ولې دې اشاره وکړه امری مثال اکثر خلک په دې باندې ویلو کېږي دا پښتنه ورنه کړې وي یو ورځ معاذ بن جبل د محمد صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې ناس عفیر حمار نو میدو پاغه کله چې مزل نږدې وي سورلۍ قوی دوه پیګ نشتهش و مال ویل چې ما حق الله علی العباد حق الله په بندگانو سره د بندگانو حق الله باندې سره ما ورته چې الله ورسوله اعلم الله رسول کې پويږي و مال چې حق الله په بندگانو باندې داري چې دوی د رب العالمین بندګیو کې هیڅ د الله سره شریک جوړ نه کی او د دوی حق په الله باندې حق تفضلی واجبینا چې جنت له اور داخلي ودا خبره مشه مال وکړه به مرته ویل چې یا رسول الله سب دې باندې خلق الاطلاع نه ورکو چې کوم سړی لا اله الا الله جنت له ور داخل شي و مال شي معاذ فریدا اذن په دې وخت داخله به اعتماد په لا اله الا الله باندې وکي او بس مگر کله چې به وفات کېدو ملګرو لګ مبارکي کټي کې خودلو چې کله باري وېستو د اسمان په طرف باندې نظر ورواچو یو طرف او بل طرف د الله عظمت پر ځل کې را داخل کې چې الله داستا مخلوقات او به خلق له ویلي چې یو حدیث تاسو نه بیانوم د دې وجنه چې کاتم د علم نشما پټون کې د علم چې لا اله الا الله ویلي وې د انسان الله جنت لور داخل کی اخر وخت کې دا ویلي ابو هريره سم دا ویلي قسم بالله دې ایتونه منګيریګو کینه موږ ډېر مسائل پټ کړی وي نبی صلی الله علیه وسلم ورته عالم ویلي دي د ابو بکر بارک ویلي دي د عمر بارک ویلي دي د عثمان بارک ویلي دي علي رضی الله عنهما د ابو عبیده ابن جراح د زید ابن ثابت د په بارک ویلي دي چې علم دي په حلال او حرام باندې سلمان له رب العالمین د علم ور کړی دي چې هغه چا سره نشته معنا د قوي علم مضبوط علم نبی صلی الله علیه وسلم ورته عالم ویلي دي یو رس سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب ویلي وې کو څوک د قران او د قرات مبارک پښتنه کوي نو د ابي ابن كعب خاله دي ورش کله پیغه پرایز مبارک کوي د زید ابن ثابت خاله او کشیرته د حلال او حرام بارک پښتنه کوي ویلار شي د معاذ بن جبل خاله او به زید بن ثابت دی یاد کړو که څوک مال غواړي وې ما خاله راشي ځکه هغه وخت د امیر المؤمنین د سره ډیر انتهاجات مالو عبد الرحمن ابن ابي ليلى فرمای و قسم په الله چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې عجیب عادت ده چې دیونه بچاته پوسوږي هغه فتوا ورکول درسو وی شي هغه بل ورشه اوس ورسړي مفتی دي هر سړي عالم دي هر سړي بس ټاپي وسره دا حلال او دا حرام او دا مشرک او دا غیر مشرک حالانکه فتوا ورکول هغه چې هغه په قران او سنت باندې پورا عبور وسړي لري د لغت پورا ماهري
دغه شان صرف نحو باندې پويږي په اصول فقه باندې پويږي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله پورا کتاب لیکو اعلام الموقعین هر سړی به فتوا ورنکي دا خپل اصول دي خپل مسائل دي او به ویلي وی رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم د یو مل په اندازه باندې یا د سترګو د اندازې په برابر چې سړی سترګې څومره کار کوي په ورځ قیامت به معاذ بن جبل مخ کی او علما به ورپسې روان دي عبد الله ابن مسعود روایت ویلي وی قسم په الله چې دا امت تیرا معاذ شاکر د رب العالمین د نعمتونو یو کرتی آیات ویلي به ویلي چې ورته وی غلط شوی نه امام دامنه امت دامنه من یقترا به چې داغه په څوک اقتدا کوي د معاذ بن جبل په څنګه اقتدا ده او دا رب العالمین د انعامات او شکر گزار دی په دې کیفیت باندې داغه تذکرہ ذکر کړه احتیاط په دې طریقه باندې دوه زنانه کړي دوه خزي وې تر دې پورې شکل بدل نه وبد جوړو یو مازیګر نور شي دواړو مابین شرکت به د شپه ورځ دی وی زنانه سره بل شپه ورځ هغه به بل سره تر مازیګر پورې حتی چې کله به د کمی زنانه نوبتو او دا به تګو دا غبل زنانه په کور کې اوم وې د وبنس کړي چې اشره دي زنانه سره نشي دل تبراتلو او بعد دغه نه په دیږي کې به د وبس کړي چې الله میرا گیر نه کوي د زنانه په ځړ کې څه مسله رانشي د دې وجنه زنانو د پر ځان لکوټي ځان لکوره ځان له حقوق دا ارڅو د ضروري دي چې انسان وي کچیر د انسان د زنانه کړي وي او دا په دې مقام کې فرق پکې وي کې قصدنه په ورځ قیامت باندې مې اړخ چې الله به روچتای په دې طریقه نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله وفات شو دا راغی دغه قبر خوا کې ناسو جړلې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب ورته چې یا معاذ لماذا تبكي ولي جاړي وی رسول الله نبی دوه خبرې اوریدلې یو دا داریام ورکه ونشم د په انسان کې را داخليږي اسانه عمل د مخلوق لپاره کول او به ویلي بهترین انسانان هغه دي چې هغه څو په جامعات کې نه پیژني کدا حاضر شي خلکو له معلومات نه کیږي څوک راغلي دي او کدا غایب شي خلکو له معلومات نه کیږي څوک ورک دي دا د الله ولیم دي اولیاء الله بارک مخکې موږ ویلو الذين امنوا وكانوا يتقون د الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړه ذکر د رب العالمین کول الله رب العزت لنا ځان نشي کولا د الله په دین باندې غوسه کېدل سابقون الى الخير د فتنون لړ کېدونکو عمل پټ کولا او کيوځه کې موجودي څوکي پیژنینا کورک شي څوک ور باندې خفکیږي نه تقي عمل محمد رسول الله په خپل پس کېدل دی کاش د عمل زماوي کله چې تعاون مرز راغی د رب العالمین نه دا دعا هم کړه دا شهادت ته یلا وسمنګم کې برخه وکای وکړه مړ شو به بل به بچي اې په دې لاس باندې مملوک نه دان را وختلا وې رب مال په دې کې برکت واچي چې مرش ځکه دا مرز موږ د الله مابین کې پول لې په دې باندې بوردان کو به رب العالمین له ورسو څو پوری به موږ تاسو ژوند دیو د دې وجنه اوسید به ویلې د رسول الله د خطبه په وخت کې د جنازې په وخت کې او د قران د درس او تدریس په وخت کې کزم مرشم نو عقیده مې دې جوړ د چټک بس جنت لا ورسم ملګر ورته ویل شي یا معاذ ته کوم شي علم به ختم شي وی علم او ایمان هم شي باقی پاتې کیدون کړي خو تاسو ماره فردا دعاګانې غواړي اما غو چې رب العالمین دغه به د ورس وفات او د به شهید کی ځکه دا شهادت د تعاون د مرسه ډیر کسان به شهیدان کړي شي و څو کرت به دراغله د امام نبوي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې دغه تفصیلی باس به لیکل لري یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا عمل تشکیل ولو پس ورلی باندې کې نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام اعلان روان دي محارنی ولې موږ له دا تربيت کرا کوي چې ګورې دي ملګرو بده شي اکرام کوي د مشرانو مناسب دا چې رسول الله برناس وي معاذ بن جبل لاندې روان وي دوی ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کته کې وینا ډیرو خبره ورته وکړلې چې اسانته به کوي دا و مشاشری لوي و تکلیف کې به خلک ناچوي زیر خلکو لور کوي نفرت کې ماچوي به ورته ویل چې یا معاذ زما تاسو سره د الله درزار پر ډیره انتهازه مينه معاذ وکله ته شبیر ترازی انبیاء ولدا معلومات کی ځکه الله ورته د علم ورکې بل چردا معلومات نه کیږي د مرګ وې به بزنو ما بدونه کې اسما په قبر باندې بته تیری معاذ ابن جبل له شکل دا خبر وکړه ډیر انتهایی ځای ته وژړل ځکه د رسول الله په فراق باندې داغه حالات هغه صحابه و د دې وجنه اهل علم دا خبره ذکر کوي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په میدان د جنگ کې ولی شهید نشو کې سره دې چې دا اوچته مرتبه را اگر کدا حکم شهید دی یو خود دې وجنه چې د کافرانو زړونه یخ نشي دیم د دې وجنه چې خلک د شونه و چې د دین ناقص پاتې شو دریم د دې وجنه ک رسول الله په میدان د جنگ کې شهید شوی وي د صحابه کرامو سره دومره انتهایی ته مينوا زړونه به پړک بل شي د معاذ بن جبل د شړات وجنه رسول الله د مدینه په طرف باندې مخواړو ورته ویل شي یا معاذ ان اولى بي په دې ټول انسانانو کې مال نږدې خلک هغه دي من هغه انسانان چې هغه متقین هي تو کانو چې په کم ځای کې دی تقوا په ځان کې راولا تقوا چې دراوسنو ته زما ملګری ته بس ما سره کې د دنیا په هغه خوا کې کې بده کې
تقوا به دې راځي چې انسان به د دنیا په انعاماتو کې سوچ کوي د آخرت په انعاماتو کې به سوچ کوي ای دنیا د عذاب نه ویریږي د آخرت د عذاب نه ویریږي د الله مخ له ودرېدل به یادې د رب العالمین نه حیا د الله د انعاماتو شکریا د قشن د الله فضل د الله رحم او قوي ایمان تقوا به ځان کې پیدا کړ ودا خبره شکر ورته وکړه دغه نور شبه معاذ بن جبل په دې خبره باندې قلار شو او ما غو چې ورسته به راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د دین رخصت هدل دو ابو موسی شریله ویلی و یو بل سره ملاویدلم چې اسانته کوي دا کوی ځکه دا دواړه والي تشکیل کړی و یو ورځ ابو موسی شریخ والا ورغه چې ګوري يهودي په هغه ځکه تړلې شوی دی معاذ بن جبل ودا مول تړلې دی ودا ارتداد کړي دی مرتد شوی دی اسلام راوړې به مرتد ومن ولې مطالبه کو چې ایمان راوړي دین راوړي ورته تر حقیقت شه د بارے کې فیصله کوي قسم په الله ترڅو چې دا وجل نه زکات کېګم نه ابو موسی ورته تر حقیقت شه چې کله تر حقیقت شه به د سره ګوري وینا چې ترڅو دا وجل نه تاکید ورمانو کې تر دې پورې چې هغه مردار کې وی وجلو بعد دغه به معاذ بن جبل راکته شو د الله دشمنان سره دومره سخت دشمنی د دې وجنه د کی خاتمه لپاره د استقامت د دین لپاره ډیر اسباب دي یو دا من صدق ظاهر او باطن برابر اول دویم د رسول الله تابعداري دریم وسطیت څلورم نیکان ملګری انتخاب ولا پنځم اخلاص شپږم د الله سره مینا وم د رب العالمین د دین په اړه کې jihad اتم د الله لپاره چانه نه یریدل نه هم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي او لسم د کافرو په مقابل کې سختی به ویلي چې رسول الله فرمایلی من بدل دینه چا چې دین بدل کینو فقتله دا وجنه دا نور سره وایم به ونه پښتنو کې ژوند دي څنګه لري وېزه د ورځې دفتری کار کوم ابو موسی ورته ویلي او د شپې نوافل دا خو ګرانو تمامېږي بلکې د شپې لږ زره ودکېږي د بدن له استراحت او آرام ورکوا ځکه سبا چې کم کار کوي خو بدی وجبانه کوي چې ستا بدن باندې راحت راغلي چې راحت راغی به کار کوي نظام بغړ وړ کوي پم دې کې ودواړه چې ژوند تیرو به د عمر رضی الله خال راتله او هغه حسابین ورکول علماء د مبارک به ډېر کتابونه لیکلي دي ادر دیانت مبارک ادر علم مبارک ادر فقاهت مبارک خو تقریبا علماء لیکلي چې څلور درش کلو په عمر باندې یا ته اته درش کلو په عمر باندې سیدنا و امام معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه دا د دنیا نه د شهید په صفت باندې لاړ دي الله رب العزت دې راضي شي او رب العالمین دې موږ تاسو دې صحابه کرام سي ته به نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم صلى الله تعالى